نو خبر داسې ده چې نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې عام بنده الله اورته نه غورځي، هغه به غورځي چې د الله په مقابله کې سرکشي شروع کی. نو طریقه دا ده چې کله قحط راشي او باران نه کیږي نو مسلمانان دې د کلي نه بار اوځي او الله ته د جړا او فریاد وکړي، نو الله به باران وکړي. ډېر قحط زیات شوی او نه اوبه وې او نه غلې خوراکونه او د څاروو د ګیام تکلیف و. موسی علیہ السلام اعلان وکړ چې څومره بني اسرائیل یې ټول بار راوځي چې الله ته وجاړو چې الله باران وکړي. وی او یا زر بني اسرائیل داغه زمانه مؤمنان بار راوتل د موسی علیہ السلام سره، او یا زر ډېر لوی تعداد دی، او الله ته جاړي او فریاد کوي چې پروردګارا ویذرا ولو باران وکړه. څومره چې دی الله ته فریاد کوي هغه مر نور تیزیږي، څومره چې دی فریاد کوي او جاړي او چغې وي هغه مر اسمان نورم سور کیږي او نور تیزیږي. وی حضرت موسی علیہ السلام الله ته په سجده پریوته چې پروردګارا که زما مرتبه کې د کمی روستی او د دې وجه زمونږ دا دعا نه قبله، ممکن ده چې زما مرتبه دې لاندې کړي، نو د یو پیغمبر متعلق تا مونږ ته ویلي دي چې آخر زمانه کې یو پیغمبر به راځي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الله د هر پیغمبر نه یو وعده غشته ده چې تعالی د کتاب درکوم او تا تخپل شریعت والا حکمونه نازلوم، خدا آخر زمانه یو پیغمبر برازي. د دې نه مراد زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو کداغه پیغمبر ستا په زمانه کې راغی نو تب پی ایمان امراوڑی او تب امرگرتیام کے. ہر پیغمبر تیرا ویلی دی. حضرت آدم علیہ السلام نواخلا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پورے چکستاسو زمانہ کی دا آخر زمانے دا پیغمبر راغے امداد بیم کوئے ایمان بم پی روڑے. نو موسیٰ علیہ السلام وی اللہ کہ زمان مرتبہ کی دل قطوال روستی ذکر دا دعا نقبل و باران نکے، نو اغد آخر زمانے پیغمبر چتا تا دیر غور دے داغه د برکت بارانو کا. جبریل علیہ السلام و تراغه وی نستا مرتبه کې مون فرق نه راوسته، ته خود لوی مرتبه خاوند دی، نو بیا ولی باران نکیږي؟ وستا په دې بنی اسرائیل کې یو ګناګار سړی دی، سلويخ کال پر لپسې لګیای دا الله دشمنی کوي او الله خپه کوي او هغه موجود دی، هغه وباسه د ډلې نو ست باران وکم ترسو چې دغه سړی په دې ډله کې ناشتي نش باران نکوم. کم از کم یو ورځم نه یو کالم نه دوه کالم نه نو سلويخ کاله زه نعمتونه ورکوم، زه جون ورکوم، زه ډوډۍ ورکوم، ما ښکلی شکل ورکړی دی او دې شپه ورځ خو چې سترګې غړېږي زما خلاف کوي، ما سره دشمني کوي، دا سړی وباسه نو اله به زه باران کوم. موسی علیہ السلام وی چې الله او یا زرکا خلقو کې څنګه دی وباسم؟ پیجن مینا او زما آواز دی خلقو تکم ځای رسی. وی دته آواز وکنو رسول پمادي دا خلق به یو بل تو رسی. موسی علیہ السلام آواز وکړ چې هغه سړی چې هغه خپل ځان معلوم دی، مونږ یو سړی دی سلويخ کال پر لپسې د الله نافرمانی کړې ده او د الله دشمنی وسم کوي، ادي مهربانیو کې د دې ډلې نه دی وزي، نو الله به باران کوي غني باران نه کوي. او هغه سړی ته ځان په خپل معلوم دی، یو سړی په دې ډله کې و، هغه لکه سوچ وکړ چې واقعي دا سلويخ کاله خو ما داسې کړی دي، ما خو که د شپې جون تیر کړی دی، مې داسې ګناه کړی دی چې الله مې خفه کړی دی، او کرواز د نوم مې الله نه دی خوشحاله کړی، خفه کړی مې دی، خو په دې اړه کې دا سړی وایي پروردګاره اوس که زه نوزم نو باران نه کېږي، خلکو ته تکلیف دی، ښځو ته هم تکلیف دی، سړو ته هم تکلیف دی او حیواناتو ته هم تکلیف دی، او چې باران کله نه کېږي نو دې میږو ته او دې کبانو ته هم تکلیف وي که نه؟ نو دې میږو ته هم تکلیف دی، دې کبانو ته هم تکلیف دی که زه نوزم، او که اوزمه نو په اویا زره مخلوق کې خو به زه ډېر رسوا شمه. خلک به څه وایي چې دا هغه ګناهګار دی،
دا څلوېښتو کالو ګناهګار داغه دی چې باران د ده د وجې نه بند دی او د پیغمبر دعا د ده د وجې نه قبلېږي. نو خدای که نوزم نو قوم ته تکلیف دی، کوزم رسوا کېږم. الله نن مې معاف کا، آینده دپاره به زه ستا نافرماني ونه کوم، نن مې بس خیال وساته. اوس موسی علیه السلام بیا آواز کوي خدای مو بخه ورسوی دا خبرې یو کس ته، هر یو ته ورسوی، او دغه د څلوېښتو کالو مجرم دی وځي ګنې باران نه کېږي. فورا دی دا اعلان کوي او باران شروع شو، سپینه وریځ راله ډکه او دومره باران وشو چې خلک حیران دي چې موسی علیه السلام دا ویلي څه او دا وشو څه. خلک خو بیا ملا باندې ګوته راکاږي که نه، بیا خو خلک د ګوتې ځای پېژني، ملا باندې بیا کرخه راکاږي که نه. ویلي څه چې دا یو کس اوځه نو که دې اونوت باران نه کېږي او که اوت باران به کېږي، خو نوت او باران شروع شو. موسی علیه السلام کې جلال لغوندې زیات و، فوراً الله ته رجوع کړه چې الله دا دې را سره څه چل وکړو؟ تا خو وایي چې که دا سړی نوتي باران نه کېږي، او ما اعلانونه ورپسې وکړل او باران دې وکړه. وی موسی هغه راته د په سچه توبه وویسته که نه او معافي وغوښته، معافي وغوښته چې ما به نه رسوا کې. نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم، زما بندگان خبر کا چې بخون کې او رحم کون کې والا ذات زیم. دا څوک کوئی الله وي، قرآن کې وي، قرآن کې وي زه بخون کیم کنه او زه رحم کون کیما. دا بندگان زما خبر کا نبی علیہ السلام ته الله اعلان کوي. نو چې هر کله هغه معافي وغوښته او توبه وویسته، حیا راله، معاف مې کړ. نو باران د ده د وجې مې باران وکړ چې د چا د وجې مې باران بند کړی د هغه د وجې مې باران ویوکړ. الله عجیبه خبره ده، د هغه د وجې دې څنګه وکړ؟ معافي وغوښته، معافي وغوښته نو معاف مې کړ، باران مې وکړ. وی خدای راته وښیه راڅلی لږ مې راته وښایه چې دونه ګناهګار و چې باران د ده د وجې نه نه کېده، او بیا معافي وغوښته او د هغه د هغه معافۍ د وجې نه دې باران وکړ، راته وښایه. وی موسی وی چې کوم وخت هغه ګناهګار و او 40 کاله ریګولر پرله پسې یې زما دشمني کوله، نو هغه وخت ما د ده نه پرده نه و اوچته کړې، رسوا کړې مې نو چې اوس زما دوست شو توبه وویسته، اوس یې ولې رسوا کړم؟ اوس یې ورته ولې وکړم؟ ګوره الله مهربانه بادشاه دی که نه دی؟ 40 کاله لګیا دی او زما خلاف شپه ورځ کوي. ما درته د هغه نوم اخیستی چې فلانکي ته واچو دي، ما رسوا نه کوي. ما درته وایي چې د فلانکي زوی دی او د فلانکي قبیلې دی او فلانکي صف کې ولاړ دی او فلانکي سړي سره ښي طرف ته دی او فلانکي سره ګس طرف ته دا وباسه، ما ته خو پته وه، لیکن مې رسوایي وانه غېسته، رسوا مې نه کړ. درته مې وویل چې یو کس پکې ګناهګار دی ودیځي، نو چې هغه زما دشمن و ما رسوا نه کړ، نو چې اوس مې دوست شو نو اوس یې درته ولې پرده اوچته کړم، رسوا یې کړم. الله لوی بادشاه دی. په خدای قسم چې کله زه سوچ کوم ویم الله موږ څه کوو، ته را سره څه کوې؟ موږ در سره څه کوو؟ ډوډۍ راکې، عزت راکې، ژوند دې راکړی دی او احسن تقویم ښکلی شکل دې راکړی. که موږ الله د سپو د خنزیرانو په شکل پیدا کړی وی نو موږ الله سره جنګ کولی شو؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل په لاره روان و، سپی و او سپی ډېر بد شکله و، ډېر بد شکله و، بد شکله سپیه سسخا شکل دی. دا خو ګوره امام ابو حنیفه د کرامت خاوند دی که نه؟ نو سپي ورسره خبرې وکړې، وی ای موسی ای امام نعمان څه دې ووی؟ ته چې زما د دې شکل بد وی چې سخا شکل دی، نو دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی، دا خو الله را کړی دی که نه؟ که زما خپله خوښه وه نو ما به ځان سپي پیدا کو، دا خو د الله خوښه وه که نه؟ نو دا د الله خوښه ده چې مونږ الله انسانان پیدا کړو. که مونږ یې سپي پیدا کړی کله زه یې سپو ته وګورم څوک یو طرف نه پکانې وله او څوک یې د بل طرف نه پکانې وله او څخه مردارې خوري. خنزیران غول خوري، غول چې انسان متیازي وکړي لوی او دسماتې او انسان ته پاسې خنزیر هغه غول خوري. دا د الله فضل. قارغانو ته وګوره مردارو پسې ټول ورځ ګرځي، مردارې خوري. مونږ الله انسانان پیدا کړو، رزق یې راکړ، بچی راکړل، مسلمانی راکړه، بیا ولا مونږ څه کوو؟ الله څه کوي؟ مونږ رضا نه کړه الله. د شپې کوشش کوو چې الله خفه کړو، د ورځې کوشش کوو چې الله خفه کړو،
کورم کوشش کو چې الله خپکو، بارم کوشش کو الله خپکو، لیکن الله رزق ته کمی را نه وسته. خوروئ څومره چې زیات خورئ نو خوره. حضرت ابراهیم علیه السلام به بغیر میلمه ډوډۍ نه خوړه. میلمه سره یو ځای به یې ډوډۍ خوړه. یو ځل یو بوډا سړی په لاره روانو، ابراهیم علیه السلام د مته ونیو میلمه ډوډۍ دې خوړلې ده؟ هغه وی نه. راځه نن به ما سره یو ځای ډوډۍ خورې. خشته ښکلې مزېداره ډوډۍ به یې میلمه له ورکوله. مهمان نوازو په پیغمبرانو کې چې په دسترخوان یې ورته ډوډۍ کېښوده او میلمه کېناسته، نو ابراهیم علیه السلام ورته میلمه د الله نوم واخله او شروع کا، د الله نوم واخله او شروع کا. میلمه ورته وایي الله څه ته وایي؟ زه خو الله نه پېژنم. وی ته د چا عبادت کې؟ وی کور کې مې یو خشته ښکلې خدای ځان له جوړ کړی د کاڼي نه، د ښکلې کاڼي مزېدار نه، او د هغې عبادت کوم. وایي مشرکه کافره، الله نه مني؟ نه الله نه پېژنم. زه وځه خدای دې بیخ وباسه. د الله په نوم شروع نه کوې، الله نه پېژنې او زما په دسترخوان ناستې، وځه. بوډا د مټه ونیو سپین ږیری ابراهیم علیه السلام او بار یې وسته. فورا جبریل علیه السلام راغی. ابراهیمه دا سپینګری بوډا میلمه دی ولې وشاړه؟ الله ستا ته نه پېژندې چې الله به خوشحاله شي که نه؟ الله ته نه پېژندې او ستا نوم یې نه اخېسته، نو ما بد وګڼه چې زما په دسترخوان دې دا سړی ډوډۍ وخوري. ای ابراهیمه دشمني ما سره ده، ما نه پېژنې، ما نه یادوي، ما نه مني، او 80 کاله پرله پسې مې ډوډۍ وروزي ورکړه، او نن تا یوې نوړۍ ته کېنه او نو دې شاړه. زه ته حیا کوم، زه ډوډۍ ورکوم، او دشمني تا سره نه ده ما سره ده. زه ته حیا کوم او زه ډوډۍ ورکوم، دشمني ما سره ده تا سره نه ده. نو لاول به دې راوستنه، او چې په دسترخوان دې کېنه او د سپینې ګیرې نه به دې حیا کړې وه، ډوډۍ نه به دې نه پاسو. فورا ابراهیم علیه السلام پاسېده، بوډا پسې ګرځي په کوڅو کې را پیدا کړه. بابا معافي غواړم، هله راشه ډوډۍ به را سره خورې. او قصه یې ورته وکړه، وایي زه خپل الله ملامته کړم، خپل خدای ملامته کړم. ښه زه دشمني کوم الله سره، زه وله شریک ګورم، او هغه زما په حق کې تا ملامته کوي. شابه ما ته دغه خدای وښایه، د هغه دین راته ښایه. هغه بابا په هغه 80 کاله عمر کې رب العالمین مسلمان کړ. نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. الله وی زما بندگان خبر کا چې ګورې بخون کې دی، رحم کوونکی دی.